رب العالمین انسان دا عبادت تپارا پیدا کردی دی چلی با همه وقت کوشش کئی کہ دا اللہ عبادتو کی او مونگ دا منو هم او اقرارم کو سوچم ورطا برابر ندی یعنی مونگ دروز یوزل نبشمیر کرتا اللہ تا دا دی خبر اظہار کو چی ایاک نعبد و ایاک نستعین مانزے کہ سمرا منگوائیو ہر رکعت کی منگوائیو سار سلور رکعت دی باغی کے سلور ظلوے ہر رکعت کی دا ماسپخین لس رکعت دی لس کرتا داشو دا نفلون علاوہ او دا مازیگر سلور رکعتا دا نفلون علاوہ سلور کرتا داشو او دا ماخام دا نفلون علاوہ پینزه کرتا غشو او دا ماسخوتن دا ویترو دا سنتو سرا دا نه رکعتش و دا نه رکعتو کی دا نفلون علاوہ دا چوش میرے سمرتی جوڑے گی نو پدے کہ تا پا ہر رکعت کی وے ایاک نعبدو یا اللہ منگور خاص تال عبادت کو بلچالنکو ہر رکعت کے اللہ تا منگ دا اورو ایاک نعبدو کے دا مانا دا چے خاص تا گورے دا بلچ عبادت نکو رب خاص تا عبادت کو و ایاک نستعین او اللہ گورے من خاص تا نے امداد غارو دا بلچانے نغوان اس کا منگ پدی ٹکی کی رشتو نیو نو منگ با اللہ عبادت کو او دا اللہ نا با مدد غارو او که منگ پدی ٹکی کی رشتو نیو دا اللہ عبادتم نکو او دا اللہ نا امدادم نغوارو نو پروردگار با دا ٹکی منگ لپدا مخ واپس رولی کی دروغ ولوے افرشتے بام وی چی تخوی اللہ منگ ستے عبادت کو دروغ وی دا اللہ عبادت نکے اسے لگے ولی رونو عبادت ستا وی عبادت دو ٹکی دی دوا زمون علماء کرام دے عبادت مانا کئی غایت الذل یا غایت الذل وغایت الحب فی جناب اللہ تعالی دو سیزون عبادت بعض علماء غایت الذل ذل مشقت توئی او تکلیف اچتو لوزان پا مشقت کے چول او غایت الذل ذل ذلت توئی چیزان ذلیل کے دوارا معنی اکول شے انتہائی مشقت بردا اچتول لکه یو سړی یو مزدور راولی او دا مزدور د مازیګره پورې دی خپل عمل کوي عمل کوي مزدوری کوي لکه څنګه چې مثلا وی ګوډ رااله کنه دی لګیا دی خپل ګوډ کوي په صحیح طریقه کوي او یو هغه مزدور دی چې هغه په هغه ګوډ کې ډیر مشقت برداشت کوي ډیر مشقت دا دی چې کوشش سره چرانه یو پټي ډکم پاتې نشي او لکه یو بل مزدور باړې کوي نو زبر یو نیمه دو باړې کوم دا زیات مشقت شو غایت الذل زیات مشقت عام خلق اگر نفل نکی زبا سردا نفلم کوم عام انسان چی منس کئی نو زر کئی زب زر نکوم زب دیر مشقت برداشت کوم رکوبم خوک دکوم زب سجدم خوک دکوم او زب سجدم ینس کے ناستم اگ دکوم او زب در رکون پاسم قومبم اگ دکوم او زب قرآتم اگ دویم خو پدی منس کی بدیر زیاد مشقت برداشت کوم عام خلقو پشان بنکو یا غایت الذل دیر زیاد زان ذلیل کول یو رکعت نه بار بار با اللہ تسجده لگو یو ذلنا دروازی بم پدی خورو کی و تندے لگوم دشپی بم پدی خورو کی تندے لگوم مال بم کوم پا مال کی بم زانا جدا کم چه خدای دا مال زمان دستا دی و اخلا او دا بچی دا مشقت تکلیف چی رسیگی پروردگارا دا مشقت تکلیفم پروانشت برداشت کوم با دستا پا دربار کے دیر عاجز او کمزور مو خدایت دیر لوی نو دیر مشقت دا اللہ پا دربار کے برداشت کول او دیر زان کمزور او عاجز کول دویم تکی عبادت ستوئی غایت الحب دیر مینا کول عبادت یعنی تبدانوے چیر عبادت خود دا مجبورے نکو او دا منز خود دا مجبورے نکوم زما پشا قرص پروت تے نا دا منز و عبادت بکے نیت بریدی چی اللہ دیر خوشحال شی زید اللہ دا خوشحالولو دا پانکم دی دو ٹکو تا عبادت وی تکلیف مشقت برداشت کول دیر زیاد غایه لفظ دے او زان دیر کمزوری جوڑول او بل اللہ سر نیت مقصد دے عبادت نورد اللہ محبت او داغی منائی دیتا عبادت وی مثال بدر کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزل فیو سفر دا جہاد تل یوزے کی پڑا واچو خیمے خخکلے
مخامخ وته یو دره وه حضور پاک مبارک ویرید چې اسې نه په دې دره کې دشمن چې ته رانشي مونږ به ودیو او په دې میدان کې به بېغم املاس شو او په دره به دشمن راشي نو که دغه ځای نه په مونږ د غشو بمباري شروع کړه تر څو چې ځان سمو شپه به نو مونږ به ټول ملګري برباد شي. دوه صحابه کرام یې مقرر کړل. بخاري شریف کې حدیث دی وی تاسو دواړه مخامخ په دغه دره کې زمونږ څوکۍ کوئ. که یو کس ودي نو بل دی ویخي او که بل کس ودي نو دا بل دی ویخي. دقه دره کې به څوکۍ کوئ تر سهاره پورې چې طهر رڼا نه لګېدلې چې اصله دشمن په دغې رانشي. دا دواړه صحابه لاړل او په هغه دره کې په څوکۍ شو. دا یو ملګری دی بل ته ویې لکه چې اسې څوکۍ کوو ناست شو نو مونځ ولې ونه کړو ځکه چې دا دره خو قبلې ته مخامخ ده. نو زه به داسې وکړم په مونځ به ودرېږم او چې مخامخ مونځم کوم مخامخ به راته د علاقه مښکاري. که څوک راځي نو ماته به ښکاري کش کلب به محسوسوو اینو به نو داسې وکړه چې ته وده شو زه به دا مونځ وکړم. نیمه شپو پورې به زه داسې وکړم بیا به نیمه شپه تا پاسوم نو زه به وده شم او باقي څوکۍ به ته وکړې. ډېره ښه ده. ګوره د صحابو عبادت ته ام څوکۍ کوي ام به مونځ وکړم الله به راضي کړم. اسې چې ویښ یم نو الله ولې راضي نه کړم مونځ ولې ونه کړم. په مانځو درېد مونځ هم کوي او دې خوا نظر هم لګوي. چې مونځ کوي نظر لګوي دشمن هم دقه سوچ کړی دی چې راشه او په دې طرف وګوره چې په دې دره کې څوک شته که نشته کني چې ورشو په دې مسلمانانو. نو یو سړي د هغه ځای نه دې صحیح کړی دی دا سپومی په دې رڼا انسان ښکاري چې په دې دره کې خو څوک ولاړ دي. ناګانه د هغه ځای نه په غشي غزار کړی دی ودرېږه ګورم په غشي ولم چې دا څه اونه تیږه انسان دی حیوان دی څه شی دی. نو غشی چې سنګ برابر کړی دی نو دا صحابي په مانځه ولاړ دی لګېدلی دی غریب چې سنګ لګېدلی دی نو دا هغه غشي په کش ځان نه په مانځه کې استری خو یې غورځولی دی. غشي خپلې وزرې وي چې په وجود کې دننه ورشي نو هغه ونښلي لکه څنګه چې دا کبانو ته کونډه چې نو کوم خیال کوي دې کونډه کې دننه یو غاښې غوندې وي هغه د هغه کپ په هغه کې ونښلي. دقه رنګې په دې غشي کې غاښونه په دې وجود کې نښلي نو هغې سری زور وویسته او غشي لاندې وغورځم. وینه روانه ده. هغه سړي ولیده چې زما د غشي جوړ خطا لاړ سړی ونه لګېد. سړی خو ښکاري ټیټ پورته کېږي لکه چې په څښکه سړی دی. دویم غشي چې ټس شو دویم باندې دې وویشت چې ویویشت زه فورا هغه غشي بیا د ځان نه لرې که ښکته یې غورځم لګیا دی هغه خپل مونځ کې هغه د هغه دی نه چې ټس شو په دا بل غشي وویشته هغه یو غشي ولې او دومره شیشناک دی چې همدې پې لګي او دې په هغه مانځه کې په یو لاس غشي غورځوي اخوا خپل مونځ کې لګیا دی. دومره وینه ترې لاړه او په غشو ولګېد چې دی ویرېد اسې نه پریو نه ځم پریو به ځم ملګری خو مې وده دی هغه ته خو پته نه لګي نو دشمن چې ته رانه شي زه نه غورځېږم مړ نه شم نو دا ملګری را ویښ کا لکه پاسه یه د خدای بندستانه خو د وینو سیلاب روان دی. دا ولې وی هغه ځای نه څو غشي ولي او ما پې ولي هله پاسه شا به ته یو دوه درې غشي وله چې سړي وتنبېږي ورته پته ولګي چې دې سره خو هم وسله شته. ما ورته وایي چې د خدای نیکبخته دا خو بلا سورې در کې جوړې شوې دي. تا وختي ولې زه نه پاسولم چې اوس دې پاسولم وی اوس مې هم نه پاسولې خو ویرېدم چې هسې نه وینه ډېره لاړه او راپرېوځم مړ به شم ته به ودې دشمن را نه شي ولې دې وختي نه پاسولم. وی د الله یو صورت په مانځه کې شروع کړو سوره کهف او ډېر خوند یې را کړی قسم دې ما وی دا وینې دې وبېږي خو چې د خدای دا صورت پوره کړم او سر ته ورسوم. دې ته عبادت وایي. دا هغه محبت دی د الله سره چې د الله سره مینه د محبت ځکه قرآن خو د هغه خبرې د هغه کلام دی چې د الله دا کلام له غوندې وویل خوند یې را کړی دی. وینې دې بېږي مړ دی شم دا مونځ به کوم د عبادت په سر ته رسوم. دې نه غریب نو خبر لومبۍ زمانه ده چې په وینه وتو باندې یا په جامه په وینه ګنده کېدو باندې او دسم ماتېږي او جامې ته نقصان رسي. لومبۍ زمانه د پوره احکاماتو نه لا نه دي خبر ورو خبرېږي. حضور پاک ته دال بیا وویل نو عبادت په دقه طریقه پکار دی. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک لور ده. ماسخوتن مونږ نه د 2 رکعاتو نفل نیت وکړ چې نفل یې شروع کړل تلاوت یې شروع کړ اوږد تلاوت یې وکړه چې نیمې شپې نه خبره والوله بیا رکوع شروع کړه اوږده رکوع بیا د رکوع نه پاسېد قومه اوږده قومه بیا پاسېد سجدې له لاړه
یو سجدم خو اوږده په قلات، بیا د سجدې نه پاسېده پکې دعاګانې تسبیحات، بیا دویمه سجده، بیا پاسېده دویم رکعت ته، دویم رکعت یې ښه اوږد و، که تاسو اندازه لګوئ څونه ګران کار دی، څونه پړسېږي. دویم رکعت یې خلاص که د ماسخوتن د مانځه نه پسې مونځ شروع کړی، نو چې کله دویم رکعت په اخیري سلګو شو خلاصېږي، د سبا د رڼا پرې راوخته، سلام یې وګرځاو، نو الله ته یې لاس پورته که یا الله څه عجیبه وړه شپه دې ده، دوه رکعته مې پکې پوره نه کړی شو، خدای دا شپه خو دې ډېره وړه وه، ما پکې تا ته دوه رکعته مونځ مونه کړی شو، دې ته عبادت دی. زمونږ څه عبادت دی؟ مونږ خو دلته په مونځ ودرېږو او هلته پکې د خپل دوکان او د خپل پټي او د خپل دفتر او د نوکرۍ حساب کتاب کوو. ما ته یو سړی وي دا شیطان مې په دقې به یې پېژنې، خپل کار چې کوې دی د لړه کې وسوسې نه اچوي، او که دکان کې ناست دی او سودا خسې چته له لړه کې وسوسه وانه چوله چې پنځه دې ورکړه او که شپږ دې ورکړی، دا درته نه اچوي. او چې تنخواه شمېرې نو چېرته یې درته لکه دا وسوسه وانه چوله چې دا زر دی او که 2000 دی او که 5000 روپۍ دي، خو چې په مانځو درېږي نو په رکعتونو کې درته وسوسې اچوي چې 3 شو که 4، په دې به پېژنې شیطان چې شته او که نشته، دې نه به راته پته لګي. یعنې عمل خو دا 4 رکعته مونځ چې کې د مانځه نه علاوه مونږ د دنیا عملونه کوو، هغې کې مونږ ته شک را نه دی، وسوسه را نه له، دې کې لګیا دی وسوسه اچوي، عبادت کې وسوسه اچوي. نو شیطان درته په مونځ کې وسوسې واچوي، دلته به زه عبادت کوم، د عبادت دی. یو سړي وي لګیا دی خپل مونځ کوي، او مجنون د لیلا په تکل کې په منډو ترړو سر دی، کله د مونځګزار مخکې داسې تاویږي او کله داسې تاویږي، ده دا سلام ورپسې واړو، ورمنډه یې کړې، مری نه ونیو، خدای دې بې خو باسه، زه په مانځه ولاړ یم او ده د ما مخکې منډې ترړې وی، حیا نه درځي؟ وی مونځ څه ته وایي؟ مجنون ورته وی خدای ته نه یم ولاړ، زه مړه دی. زه د یو مجازي لیلا معشوقې په تکل کې ما د ته نه ښکارې، کله داسې زما وکړی داسې ښکم، او ته د لوی خدای لوی پروردګار په تکل کې په مانځه ولاړ او ته مینې چې په ما دې راغروالی او را منډه دې کړې. خدای زمونږ ښکلي مونځ نصیب کړي. د مارونو الله بنده سره ډېره مینه کوي، خو مونږ له پکار دی چې کوم مقصد لی پیدا کړي چې هغه مقصد حاصل کړو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به مونځ کو، حضرت عایشه صدیقه فرمایي ولاړ به حتی تورمت قدماه، د خپې مبارکې به پړسېدلې او جړل به، ولجوفه عزیز کعزیز المرجل، وی دې سینې به یې داسې غرار کو لکه کټوی چې غرار کوي. نو عایشه بیبي ورته فرمایي د الله رسوله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الله خو تا ته مخکې وروستو هر څه بخښلي دي، دومره تکلیف ولې په ځان تېری؟ ته خو الله د ګناه نه پاک پیدا کړې، محفوظ، دا ولې دومره تکلیف برداشت کوې؟ ورته فرمایي افلا اکون عبدا شکورا، چې الله دونه مهرباني وکړه نو بیا د الله شکریا ادا نه کړم؟ دا شکر شو که نه؟ دا چې عبادت یې زیات کوم. نو د حضور پاک مبارک څومره لوی مقام او څومره لوی مرتبه ده، لیکن په هغې کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم شپه په ارام نه تېره کړې. یو بیبي فرمایي یو ځل نبي علیه السلام، او ترمذي شریف کې حدیث دی، یو ځل نبي علیه السلام مبارک راغی، نو مونږ به ورته یو څادر و ابه م ورته اچو، دوه برغه کو به یو څادر و بستری دغه وه، دغې بیبي سره چې به سملاسته نو د دغې بیبي یوه بستره وه د هغې په کور کې چې هغه به دوه برغه یې کړه، یو څادر و دوه برغه به یې کړه، ځکه چې ډېر نري وي بنده ځمکه خوږوي، نو په هغې به سملاستېده. وي یو شپه مې دا چل وکړ چې هغه څادر مې یو ځل را برخ کړ، نو 2 شو تهې شوې که نه، نو بیا مې را برخ کړ، نو 4 تهې شو، 2 ځله مې را برخ کړ، او نبي علیه السلام ته مې واچو. وایي چې ماسخوتن نه پس رالل نو په هغې ویده شو. وایي سهار ما ته وایي چې فلانکې نن خو دا بستره ډېره نرمه نه وه. الله اکبر، څادر 4 برغه دی، 2 برغه شوی دی، 4 حصې شوی دی. وایي دا بستره ډېره نرمه نه وه. وایي ما وایي چې صاحب دا هم ستا هغه څادر دی، بله نه ده، خو ما نن دله یو ته بیا هم را برخ کړی چې یو پوټې نرم شي. وایي دا واپس زوړ حال ته وګرځوه. وایي نن ډېر نرم او ډېر خوب پرې راغی، د الله د عبادت نه وویستم. او په نرمو بسترو ګدایانو کې وده کېږي که نه، او دا یوه توله ده ورېږه یو راته بله واچو، او دا یو بالښت یې ورسره بله ملګری کا. ولې؟ خوب به کم و کم چې خوب ته مې نقصان ونه رسي. الله بنده خیر دی، خوب کم شي نقصان به دې څه شي؟ عبادت نه وکړي، پابسې. دا د حضور پاک مبارک حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي، وی د شپې پاسېدم یو ځل حضور پاک مبارک مې ونه موند.
په کوټه کې نشته. خدای څه شو بجلی خو شته نه په هغه زمانه کې. وی پاڅېدم لاس تپوم چې نبي علیه السلام څه شو؟ وی جومات ته لاړم، په دروازه مې چې جومات ته به تلي، جومات کې بجلی شته، لاس تپوم فوقعت یدی علی رجلیه وهما منصوبتان وهو ساجد. وی پیغمبر علیہ السلام په خپو مبارکو مې لاسو لګېده او خپې یې ولاړې وې، حضور پاک په سجده باندې پروت و جومات کې. کم شخصیت چې د امت شفاعت به کوي. شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. حضور پاک فرمائی وی زه به د خپل امت هغې خلکو له سفارش کوم چې کم کبیري ګناه والا دي، کبیري ګناه غټو ګناهونو والا له به سفارش کوم. نو چې کوم ذات له الله دومره حیثیت ورکړی دی، دومره چې غټو ګناه والا له سفارش کوي او د هغې په سفارش به الله په مخلوق مهرباني کوي، دا خپله حال ده. د شپې به یې مونځ کو، پابسې وي زه به ودوم، وی داسې به ودوم لکه جنازه چې پرته وي. نو نبي علیه السلام خو به ډېر اوږد قیام کو، نو چې کله به سجدې لته نو وی زما د خپو له به یې ټونګه ورکړه. نو ما فقبضت رجلیه، ما به خپې راغونډې کړې. نو چې نبي علیه السلام به د سجدې نه پاڅېد، ثم بسطتهما، بیا به مې خورې کړې. نو بیا به ما پکې بلا خوب و هغې به ولاړو. په یو رکعت کې به یو ځل سورت بقره وي، په بل کې به آل عمران، په بل کې نساء، په بل کې مائده. دا څلور سورتونه به تاسو اندازه د قاریانو نه تپوسو کې څومره ټیم پې لګي. کل عبادت رسول الله صلی الله علیه وسلم به ټوله شپه عبادت کوو. ټوله شپې نه مراد اکثر حصہ. په دې هم ګورې ځان پوه کې چې عبادت به ټوله شپه نه کوې. که بعضې وخت یو سړی په شوق کې راشي او یو شپو کې یو ځل نیم پروا نشته، یا د رمضان میاشت وي زه د ورځې مې خوب کړی نه راځي ټوله شپه به وکړم، یا د غرمې مې خوب کړی دی خوب نه راځي راشه ټوله به وکړم، یو ځل نیم دوه ځل نیم، یا چې ته رمضان کې یا چې خوب نه درځي یا د ورځې دی خوب کړی دی نو پروا نشته، بیا ټوله شپه وکړه. خو مستقل معمول به د ټوله شپې نه ګرځې. ولې؟ ځکه حضور پاک وایي ان لنفسک علیک حقا، ستا د دې وجودم پته حق دی. ان لعینک علیک حقا، ستا د سترګم پته حق دی. ان لزوجک علیک حقا، ستا د بیبیم پته حق دی. نو آت کل ذی حق حقه، هر حقدار له خپل حق ورکا. وجود له خوب ورکا، سترګو له خوب ورکا، د بیبي څه ضرورتي او حاجتي هغه پوره کا. د میلمه کم حق دی د میلمه حق پوره کا. بل ځای کې راځي ان لزوجک علیک حقا، د میلمه در باندې حق دی. دو صحابه دي، حضرت ابو الدرداء او حضرت سلمان رضی الله تعالی عنهما، دواړه رورولي ده، هغه د اسلام او د ایمان رورولي. حضرت سلمان لار د حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه میلمه شو. چې میلمه شو هغه زمانه داسې وه چې دا د حجاب او د پردې د ستر د آیتونه لا نو نازل شوي. دی یې کور ته دننه بوته. نو د حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه بیبي خیره نسخه جامې چولې وې. نو دا د شریعت مسله ده. ګورې صحابو به پې عمل کو او زمونږ عمل پې نشته. د شریعت مسله ده چې د انسان خاوند په سفر نی او په کور کې دن نه نو ښځه به څښا جامې نه اچوي، نه به یې لاسونه څښئ او نه به یې مخ څښئ او نه به یې خپې څښئ، ښکلې پاکې خشته جامې به اچوي. دا د شریعت مسله ده. او که دا ښځه ښکلې جامې نه اچوي او صفا جامې نه اچوي او ځان نه ډولې کوي نو په شریعت کې خاوند له روالو حق نشته. دا د شریعت مسله ده. نو صحابیات خو په دې عمل کو. که خاوند په سفري چې ته باري ښځې ته پته چې دی خو نه راځي نو بیا خیر دی. خو اسم صفی د ایمان صدا خو چې خاوند په کور کې نو ښځه به ځان خشته ډولې به ساتي. نو دی چې څنګه ننوت د ابو الدرداء رضی الله عنه بیبي په څښو جامو کې و په خیرن وجود کې وه. نو ده تې تپوس وکړو، ورته یې وی خورې دا څه کوې؟ دا خو په شریعت عمل نشته. دا جامې دې ولې خیرنې اچولې دي او دا لاس او خپې دې ولې خیرنې دي؟ دا خاوند مخکې ورته وایي. او ورته څه وایي؟ وی ستا ورور ابو الدرداء په دنیا کې هېڅ مینه نه لري، بدې دې لمونځونه دي. زما کار سره چې دې وخت کې خشته جامې اچوم او ځان خشته کوم. د داړو مونږ ته نظر نشته، توجه نشته. زم غږ ونه کړ، ډوډۍ وخوړه او د ماسخوتن مونځ شو. چې مونځ شو حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه مقصې واقعي پاسېد او په مانځ ودرېدو. وی ملګري تو دشه، وی ته څه کوې؟ وی زه مونځ کوم. وی سمله. حضرت سلمان رضی الله عنه وی سمله. دی سملاست، غږ یې ونه کړ. چې لږ ساعت تېر شو نه بیا پاسېده او داسې کو. وی راته وایم چې سمله، نو بیا سمله. نو چې لږ ساعت تېر شو نو هغه بیا پاسېده
چې دا قرآن شپې بلې سلاړه مونږ پاتې شو نفل پاتې شو نو بیا ورته دی وایي چې سمله نه به پاسې نو چې د شپې دوی سې تېرې شو اخري درېیمه پاتې شوه نو حضرت سلمان رضی الله عنه ورته وایي وایي زه اوس پاسه نو دواړه پاسېدل نو داسې مو که او تر سبا خطو پورې نفلونه مو کړل سار لاړل حضور پاک ته ویلو حضرت ابودرداء شکایت وکړه وی صاحب زه خو ټوله شپه منځونه کوم او دې ملګري به راکړه بېګاله شپه رضي الله عنه ورته الوی وی دقه به کړي دي یو خو د بیبي چې ورلم نو په جامو خیرنو کې او پسخا وجود کې وه نو ما دې تپوس وکړه نو ما ته وی ستا د ملګري مونږ ته اړو نظر نشته مونږ ته خو دې نه ګوري دنیا ته اړو مینه نشته بیا دقسې پاسېده او ما به سمله اخره شپه کې مې پاسه نو مونږ تهجد وکړل تر ساره پورې حضور پاک وفرمایل صدقه سلمان وی سلمان چې څه کم کار کړی دی ټیک کړی دی ان لنفسک علیک حقا ستا د نفس پتا حق دی ستا د سترګو پتا حق دی نو ته د شپې په اول حصه کې خوب وکړه خپل نفس ته دمه ورکړه که دمه دی او د ورځې دې خوب کړي بیا ټیک ته ان لزوجک علیک حقا د بیبي در باندې حق دی هغې له به هم توجه ورکړې او د ملاقاتي در باندې حق دی هغه له به هم توجه ورکړې نو عبادت به کو خو د عبادت دا طریقې دي د دنیا کار به پکې کې دا نه چې دنیا کار به نه کې روزګار به هم کې ډیوټي علم دا زمینداري هم کوه بچو له حلاله نفقه ګټه په دې کې هم ثواب دی خو چې د مانځه وخت شي مونځ به نه پرېږدې مانځله به منډه وی حضرت د احمد ابن حنبل رحمه الله زمانه ده او اخو ډېر لوی سړی تېر شوی د احادیثو شپږ لکه حدیث خو دته یاد و د شپږو لکو احادیثو حافظ دی د قرآن حافظ دی او ټوله ورځ به لګیا و د قرآن د احادیثو درسونه به یې کول او تلاوت به یې کو او داسې ژوند یې تېر کړی چې د مشتبه شي نه هم ځان ساتلی دی خوراک به عجیبه خوراک اشتباه والا شی هغې نه به یې ځان ساته یو ځل کور ته راغلی دی دومره په زړه کې تقوا پرته ده بیبي ورته ډوډۍ کېښوده چې ډوډۍ ورته کېښوده نو ده چې ډوډۍ اوچته کړه د کشف خاوند و د کشف ډوډۍ واپس کېښوده بیبي ته وی دی کې حرام څه شی دې ګډ کړی دې نه ماله د حرامو بدبویي راځي دا کشف وي چې بعضې شی په سترګو نه ښکاري او بعض انسان ته الله تعالی د هغې هغه وښیي ورته پردې الله اوچتې کړي وی ما خو اوړه تا راوړي دي خشاک تا راوړی دی او اوبه ستا د کور دی نو وی بس هر څه چل چې دی خو ماله تې بدبویي راځي زه حرامو او یو شی دی یاد مې شو وی خمبیره مې دا پلان کې کوله راوړی دی کېدای شي هغې کې څه مسله وي وی بس خمبیره کې څه چل دی خو ډوډۍ نه خورم ډوډۍ ده مو نه خوړه بیبي مو نه خوړه وی ګورې که څوک سوالګرې راځي او ډوډۍ دا غواړي نو ورته وایه چې احمد نه ده خوړلی اوس خوښه ده که سوالګرې علي او که نه علي سوالګرې به راغې خیر راوړه خدای مو بخه ډوډۍ به ولېږله چې دا ډوډۍ والی وګوره احمد ابن حنبل نه ده خوړلی هغه سوالګري هم د دې زمانې سوالګري نو وایي چې ښه هغې نه خوري نو مونږ څه کار دی چې مونږ یې خورو ډوډۍ چا وانغېشته دوی ونه خوړه اوچه شوه نو هغه ډوډۍ بیبي چې حاله ورکوي دریاب ته یې وغورځوه د دجلې دریاب ته یې وغورځوله ډېره موده پس احمد ابن حنبل د بیبي نه تپوس وکړه یاره هغه ډوډۍ دې څه کړه وی خو نه تا خوړه او نه مونږ خوړه او نه سوالګرو خوړه نو ما د دجلې دې دریاب ته وغورځوله وی کار دې راله وکته ځکه په خپل عمر کې احمد ابن حنبل د دجلې د دریاب کب ونه خوړو چې ډوډۍ به د کم کب جوړې ده حالانکه په شریعت کې منع نه دي که یو کب حرامه ډوډۍ مو خوري نو کب په دې مکلف نه دی ته هغه کب خوړی شي که یو چرګه یا مثلا یو غوی حرام خوراکه مو خوري ځکه ډېر احتیاط کې لږه ګیا ورته یو ورځ نیمه واچوه چې هغه د ګیا سر ته لاړ شي او که دغه احتیاط نه هم کوې نو ته دا غوښه او دا حیوان او دا چرګ خوړی شي چرګ مکلف نه دی په دې چې حلاله به خوري حرامه به نه خوري ستا ګناه ده چې په چرګ ولې حرامه خوري غوی په دې د الله نه مکلف نه دی چې دی به حلال رزق خوري او حرام به نه خوري ستا ګناه ده چې ته پې حرام خورې د هغه غوښه پې نه حرامېږي لیکن دا د هغه احتیاط او تقوا و د احمد ابن حنبل وی یاره بس زه به ځان ساتم د دجلې د دریاب کب یې نه دی خوړلی دغه احمد ابن حنبل به د شپې عبادت کو د ده په ګاونډ کې یو لور هغه به لواري کوله اوسپنې به یې ټکولې هغه مړ شو نو یو بزرګ عالم د احادیث استاد شیخ الحدیث دا لور په خوب کې ولید وایي ملګري څنګه الله د سره څه وکړل په عربۍ کې انګر ته لور ته حداد وایي خدای د سره څه وکړل وی الله خو ډېره مهرباني وکړه ویه څنګه وی د احمد ابن حنبل خوالی ورو رسولو هغه خوا کې ناست دی مرتبه یې د هغه نږدې راکړه
وی پس وی بس الله خبر خدغه مرتبه راکړه چې راویښ شو نو دا عالم لاړ د ښځې نه یې وله تپوس وکړو ودرېږه څه عمل یې کړی دی که دا عمل مونږ چې ته اوس معلوم کړو دا خو داسې عمل به ده کړي ټوله خیلواري کړې ده خو داسې داسې عمل کړی دی چې هغه ډېر الله ته خوښ عمل دی چې هغه عمل معلوم کړو چې زه هم پې شروع کوم ښځې له یې ورغې ورته یې ویې ستا دې خاوند څه عمل کوو یې څه هم نه دي کړی دغه یې اوسپنې ټسوله هغه به یې نرموله وی نه نه څه چل یې کړی دی ما په خوب کې د احمد ابن حنبل په خوا کې ولید ما ته یې ووی چې ما له خدای د احمد ابن حنبل مرتبه راکړه وی دوه عمل یې کړي دي نور نه یم خبر یو دا چې کله به د لواري کول او سټک یې په لاس کې او د باندې الله اکبر نوم به یې واورېد الله اکبر نو که سټک به اوچت کړی نو اوسپنې له به یې نه بر او زر به یې کېښود وي زما د رب اوازه شو بلاوه شوه اعلان وشو چې راځه منزله که سټک به په ځمکه پروت و لاس به یې ترې اوچت کا او که سټک به په لاس کې اوچت و نو هغه به یې نه رابرو زر به یې کېښود او بس څادر به یې په اوږه کړ او جومات ته به روان شو ما ته د خپل رب د طرف نه د الله د نوم اوازه شو یو یې دا کار کړی او که بنۍ به یې په لاس کې وده پخوا به دا بنۍ وې که ستاسو خیالي هغه بنۍ به یې والې په هغې به یې اور له بړاس ورکو نو که بنۍ به یې لاس کې او بانګ به یې ووې بنۍ به یې دقسې پرېښوده بس پا بسې دکان کولو بندول جرندم ناچوم ما ته د خپل نوم الله اکبر د لویه اعدان وشو د جومات نه نو جومات ته به روان شو یو یې دا عمل مونږ به یې کوو دویم وایي زمونږ کور مونږ به په چت وده کېدو او زمونږ چت ته مخامخ د احمد ابن حنبل رحمت الله علیه کور نو چې مونږ به په چت وده کېدو نو مونږ ته به احمد ابن حنبل په انګڼ کې ښکارېده چې هغه به مونځ کوو او د شپې به تلاوت کو وی زما دا خاوند به داسې وکتل نو یې احمد ابن حنبل ته چې به وکتل نو یو اسویلی به وکړو او سترګو کې به یې اوښکې رالې یاره افسوس چې دا ماشومان بچي او دا ښځه نه وې را په غاړه نو ما به هم دقسې عمل کو لکه د احمد ابن حنبل چې کوي څوک هم د ورځې بچو له نفقه ګټم سټک وم د شپې راله بیا خوب راځي بچو له به سودا راوړې ډوډۍ به پیدا کې وی دقه اسویلی به یې کو او چې ترڅو به خوب نه ورته نو احمد ابن حنبل ته به یې نیغ نیغ کتل چې افسوس که دا بچي او دا ماشومان نه وې را په غاړه او دا سټک او دا شی نه وې را په غاړه نو ما به د شپې دقسې عمل کو چې احمد ابن حنبل کو صرف دا تمنا د عبادت یې کړې ده تمنا ارزو یې کړې ده نو خدای وله د مرګ نه پس د احمد ابن حنبل ملګرتیا نصیب کړې ده